یوه وظیفه ده چې غټو اولیاء کرامو دغه وظیفه هم په خپله زمانه کې ویلې او چې کوم حاجت یې و هغه حاجت یې الله تعالی فورا دستي ورپوره کړی، یعنې هغه ارمان په زړه کې یا له مشکل سره مخ الله تعالی هغه مشکل د دې وظیفې په برکت وردفع کړی ده او هغه ارمان هغه مراد یې الله تعالی ورپوره کړی ده. دا یوه داسې وظیفه ده چې غټو اولیاء کرامو د زمانې ویلې او ډېره مجربه وظیفه ده، ازمویل شوې ده، ډېرو کسانو ازمویلې ده، هغه حاجت یې الله تعالی ورپوره کړی ده. بل دا یوه داسې وظیفه ده چې په دې وظیفه سره مړي هم الله تعالی ژوندي کوي، ځکه چې انسان ته مرګ ورکول ژوند ورکول دا د الله تعالی په لاس کې ده او الله تعالی ته هیڅ مشکل نه ده، ګرانه نه ده، الله تعالی کن په یکون کې کولی شي. بل دا یوه داسې وظیفه ده چې موږ او تاسو یې د هر حاجت لپاره ووایو الله تعالی هغه حاجت راپوره کوي د دې وظیفې په برکت سره، چې هر مراد مې په زړه کې الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره راپوره کوي. شاید د واده ارمان مو په زړه کې وي، د دنیا ارمان مې په زړه کې وي، د اولاد ارمان مې په زړه کې وي، چې هر څه وي الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره راپوره کوي. دا یوه داسې وظیفه ده چې د الله تعالی خوښه شي په منټ کې نه په سکند کې هم دغه حاجت راپوره کوي، ځکه چې الله تعالی ډېر زیات مهربانه ده. دوستانو تر دې مخکې چې دغه وظیفه زه درښیم تاسو ته، تاسو یوه مهرباني وکړئ که د موږ چینل ته نوي راغلي یاست ضرور یې سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. نو دوستانو دا یوه ډېره خوندوره وظیفه ده، ډېره طاقتوره وظیفه ده او ډېره اسانه هم ده، هر څوک یې کولی شي. په اوداسه سره هم کېږي، بغیر له اوداسه سره هم ډېره اسانه وظیفه ده او ډېره مجربه وظیفه ده او دا داسې وظیفه ده چې د وخت ولیانو هم دا وظیفه ویله او هغه حاجتونه یې ورباندې پوره کول کم چې به دوی هغه حاجتونه درلودي یا له مشکلاتو سره مخ کېدل. دا یوه ډېره خوندوره وظیفه ده. دوستانو د دې په باب باندې زه یوه واقعه درته راوړم چې ستاسو ښه یقین ورباندې راشي. ما در ټول مال دا یوه داسې وظیفه ده چې الله تعالی د دې وظیفې برکت سره مړي له راژوندي کوي، حاجت خو بیخي د انسان ورپوره کوي. دوستانو یو واقعه راځي چې د صحابه کرامو په زمانه کې یوه صحابیه وه، زنانه چې یو زوی یې درلودی. نو که تاسو ګورئ دوستانو چې یو زوی څوک لري هغه به څومره چاته ګران دی مور و پلار ته. نو یو زوی یې درلودی د ښځې، نو کله پر دوی پر یو لار باندې تېرېدلو نو پیرانیانو ورته وویلې د انسان په شکل کې وپیری، ورته یې ویلې که چیرې پر دغه لار باندې تاسو تېره سئ یا ته تېره سئ یا د زوی موږ به ضرور ستا زوی مړ کوو. خو دا قصدن پر هغه لار باندې تېره سوه، ورته ویل چې مرګ و ژوند د الله تعالی په لاس کې، تاسو یې څنګه مړه کوئ؟ قصدن چې دا کله پر هغه لار باندې تېره سوه چې خبرېده زوی یې مړ سو. نو چې زوی یې مړ سو ډېر حیرانه سوه چې مرګ و ژوند خو د الله په لاس کې د دې پیرې څنګه مړ کوي. نو خلکو ورته وویلې چې راسه زوی دې وګوره مو اخرت دې دارې د یوړو بالا ادرې ته. دې ورته وویلې چې زما زوی به تر هغو ادرې ته نه وړي چې ما اجازت نه یې درته کړی. نو راولاړه سوه تر هغو مخکې 2 رکعته نفل یې وکړه، اودس یې وکړئ، 2 رکعته نفل یې وکړئ، وروسته یې الله تعالی ته په زوره دعا شروع کړه او هغه وظیفه یې هم وویله. الله تعالی چې ویل چې الله موږ خو پر تا باندې یقین عقیده ده چې مرګ او ژوند د تا په لاس کې دي، هر مشکل انسان چې وي له تا یې وغواړي الله تعالی ته یې ورپوره کوي. یا الله زما یو زوی د تیمره څخه خبر تې راکړې، دغه شیطانانو ما ته داسې خبره وکړله او له شیطانانو سره ما مقابله وکړه چې د ما دین چې ده د ما ساتونکی الله د تاسو هر څونه کوشش وکړي له ما څخه نسي اخیستلی د ما زوی چې د الله خوښه نه وي. نو اوس هغه شیطانانو هغه خبره وکړله او په دې سره هغه کفار چې هغه له دین څخه لرې دي د هغو عقیده هم بیا پر دې باندې راځي چې الله تعالی هېڅ نسي کولی بلکې کوي چې دا شیطانان دي او پیرانیان دي، ځکه چې هغو ستا زوی مړ کوي. نو په دې کې معلومه شوه نعوذ بالله چې د الله اختیارات نه چلېږي. الله ته د دوی د مذهب د ختمېدو لپاره ته زما زوی بیرته راکړې. نو کتابونه لیکي چې هغه هلک فورا له هغه ځای څخه راپورته سو، ولاړ سو، جګ جوړ سو، ژوندی سو. او هغه عبدالله ابن مسعود دا روایت نقل کوي چې بیا دا کس راولاړ سو، له موږ سره ډوډۍ لا وخوړه، بیا تر ډېره زمانې پورې موجود و، الله تعالی ډېر اولاد هم بیا ورکوي.
بیا وروسته په خپل مرګ باندې مړ سو. نو دا یوه داسې وظیفه ده دوستانو، که چیرې تاسو ووایاست ناڅاپي مرګ به هم نه درته راځي. نو دوستانو راځئ هغه وظیفه درښیم، ډېره خوندوره وظیفه ده. ګورئ دوستانو، هر بنده د الله تعالی له مشکل سره مخ سي، نو باید داسې نه وکړي چې دی په یو ملک سي ځغلي چې پلانکی ملک به زما کار را حل کړي، یا پلانکی سردار به زما کار را حل کړي، یا پلانکی ایسپي ده یا ډیسپي ده یا سیچو ده یا کومندان صاحب ده هغه به زما کار را حل کړي، یا پلانکی ډېر دنیاداره سړی ده هغه پر دروازه باندې د شپه ورځ ناست وي هغه ته وایي. باید له دې ټولو څخه انسان ځان را وګرځوي، ځکه چې د هر مشکل لپاره الله تعالی شته. د هر مشکل لپاره چې موږ تاسو کوم مشکل سره مخ شو د الله و حضور ته ورسو په اخلاص باندې، الله تعالی به ضرور د موږ هغه مشکل را حل کوي. خو اکثره وخت که تاسو ګورئ موږ وظایف هم کوو او لمونځونه هم کوو، دینداره هم ډېر وي، بیا هم الله تعالی ته لاس پورته کړو، الله تعالی مو هغه مشکلات نه را دفع کوي. نو اخر ته راسه چې له وظایفو مې هم بد کېږي، نفرت مې کېږي، او له علماو هم بد کېږي چې یاره دا عالم درواغ راته وایي چې دی وایي دا وظیفه وکړم هغه وظیفه کړې ده، خو بیا هم الله تعالی مو مشکل نه ده را دفع کړی، حاجت یې نه ده را پوره کړی. نو دوستانو ګورئ هغه قصور په موږ او تاسو کې ده. موږ تاسو چې هره وظیفه کوو یقین به مو دا وي، عقیده به مې دا وي چې دا وظیفه چې زه کوم ضرور به الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره زما حاجت را پوره کوي. دا زما یقین ده، دا زما ایمان ده. نو کله چې د انسان یقین، عقیده، ایمان مضبوط وي پر دې باندې چې دا وظیفه چې زه کوم الله تعالی به زما حاجت را پوره کوي، نو بیا دغه حاجت 100% کې الله تعالی ضرور ورپوره کوي او ډېر زر یې ورپوره کوي. که چیرې موږ او تاسو عقیده نه وي، زړه نه زړه کوو، نو بیا تر هغه دغه ښه د سینې وکړو، ځکه سینې وکړو نو د هغه په وجه به نو هغه زموږ تاسو عقیده هم نسي خرابه چې موږ وظیفې کوو او حاجات مو نه پوره کېږي. بل ملګري بعضې خلک دي د بل پر در باندې ګرځي، بل ته زارۍ کوي، هغه د ده مشکلات نه اوري، د ده اواز نه اوري، د ده فریاد نه اوري، د دغه حاجت نه ورپوره کوي، دی له مشکل سره مخ وي هغه نه ورپوره کوي. نو تر هغه ټولو مخکې دی باید راسي د الله و در ته کښېني، د الله و حضور ته راسي، الله ته ننواتې راسي، الله ته لاس پورته کړي، الله تعالی به ضرورت ورپوره کړي. الله تعالی جل جلاله فرمایي چې څوک بنده پسې ځغلي او له بنده څخه خپل حاجت پوره کوي، له بنده څخه ضرورت پوره کوي، بیا دی هغه بنده د سره پوسي په غسې د ځغلي په ما پسې نه راځي، بیا د ما و حضور ته دی نه راځي، نو دی د کښېني تر کوم زمانې پورې هغه د حاجت پوره کوي. که چیرې زما و در ته راسي او ما ته ننواتې راسي زه به ضرور حاجت ورپوره کوم. نو راځئ ځو دوستانو هغه وظیفه درښیم، ډېره اسانه وظیفه ده او ډېره مجربه وظیفه ده، هر کس یې کولی شي. دوستانو که تاسې ماښام له لمانځه وروسته یا د ماخستن له لمانځه وروسته 2 رکعته نفل وکئ په اوداسه سره، خو ښه تر ښه خبره که 2 رکعته نفل نه وکئ او د هغې په اوداسه سره یې وایاست هم صحیح ده، که په اوداسه بغیر سره وایاست هم صحیح ده. هغه دا ده اعوذ بالله او بسم الله به ووایاست، سورت فاتحه به یو وار ووایاست، الحمدلله شریفه ده، یو وار به درود شریف ووایاست، اللهم صل اللهم بارک ده. له هغه وروسته به راولاړ سئ، دغه دعا به وایاست، زه یې پر سکرین مې هم درکړې ده او اوس یې په خوله هم درته وایم. اللهم لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام. دوستانو زه وایم تاسو یې یو وار سره ووایاست، ډېر ثواب هم لري. اللهم لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام. ذو الجلال بنوس ذا الجلال والاکرام. دا دعا به تقریبا 80 ځله ووایاست، 80 واره مو وویله، په پای کې به بیا یو وارې سورت فاتحه، یو وارې درود ابراهیمي، وروسته الله تعالی له دې به الله تعالی ته لاس پورته کړي چې هر مراد مې په زړه کې و هغه به ورته پیش کړي الله تعالی ته. انشاءالله د دې په برکت سره دوستانو زه تاسو ته دا ګارنټي در کوم چې الله تعالی مهربانه ده، الله تعالی ډېر مهربانه تر مور پلار زیات، چې د دې وظیفې په برکت سره به ستاسو د زړه مراد، ستاسو حاجت پوره کېږي. نو پر خدای مو سپارم. السلام علیکم ورحمت الله.